چې د امسا دې وغورځو د فرعون دې مخې چې د امسا دغه دې مخې ته وغورځوله یو لویه اژدها ترې جوړه شوه. دومره لویه اژدها ترې جوړه شوه علما لیکي چې لاندینۍ شونډه په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه د فرعون په محل پرته وه. دومره د خوله وازه شوه. فرعون چې وکته دا چې دا څه بلا لرګینه څه بلا جوړه شوه منډې کړې چې کور ته لاړو. علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کراتې په دستونو تللی د یری 400 کراتې. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیه السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شوه. الله ورته یریږه لاس ورواچو خو چې لاس ورواچوله بیا لرګی شو. دغه امسا ورسره وه. فرعون ورپسې لښکر وکړه چې رانیسئ. موسی سره د ملګرو مخکې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریان ودرېدو چې خدای دې خوا دریاب دی او وروسته مې د فرعون فوج دی. الله ورته یریږه مه اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب ووهه. امسا یې راواغسته او دریاب له ټک ورکړه. په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شوې. 12 لارې. موسی سره د قومه پکې ورګډې شو. د خدای دې انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. 12 لارې. په دې لار کې زه روان یم. نو زه دا خیال کوم چې دا خوانه لارې خلق چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي. نو دوی به په لار کې روانو او یو بل ته به کتل. قدرت د دوی دړنه هغه خوف هم لري چې هغه زمانه اخوا خلک چرته وړي دي. نو عرض میں دعو عزیزان چې دا معجزه وه.